سلامونه دوستانو. دا کوم ټریډ چې ما اخیستی ولو د دې سکرین شاټ مې په ګروپ کې تاسو سره شیر کړی ولو. زیاتره دوستانو پوښتنه کړې وله چې دا کوم ټریډ چې اخیستی ده دغه توضیحات یې په ویډیو کې موږ ته وکړه. دلته تاسو کتلی سئ ما ډاون طرف ته ټریډ اخیستی ده. هغه اول کوم دلیل چې یا کوم ریزن چې ما ولې ډاون طرف ته ټریډ اخیستی ده، موږ دلته ډاون ټرینډ لرو. دلته مونږ یو ډاون ټرینډ دلته تاسو کتلی سئ مونږ په ډاون ټرینډ کې یو. په ډاون ټرینډ کې تاسو کتلی سئ کله وخت چې دا لیول ټچ سوی ده دا ټرینډ لاین، نو مارکیټ پورته حرکت کړی ده. کله وخت چې پورته حرکت کړی ده دغه کوم لیول چې جوړ کړی ده په پورته دلته تاسو کتلی سئ په دې لاین کې چې دغه کوم لیول جوړ کړی ده دا لیول یې په شنه کنډل باندې کراس کړی ده. دا لیول دغه کنډل په یو شین غټ کنډل راغلی ده، بیګ ګرین کنډل ده او دا لیول یې ټچ کړی ده. او دا ټریډ چې موږ کوم اخیستی دا د ریورس کنډل په توګه موږ باندې دغه کوم ټریډ چې موږ اخیستی ده د ریورس کنډلز په کنفرمیشن باندې موږ دا ټریډ اخیستی ده. او بل دلته موږ یو پیټرن لرو ګرین ریډ ګرین او ریډ. دلته تاسو شکل کتلی سئ هغه زموږ په مینټرشپ کې چې چا برخه اخیستې وي هغو ته مو انشاءالله دا ټول تشریح کړي دي. دلته تاسو کتلی سئ د کوم کندلسټیک سایکالوجي چې ده کله وخت چې یو سور کنډلس راسي له هغو نه وروسته دوه شنه کنډل راسي دریم کنډل لپاره به موږ د ډاون طرف ته البته څلورم کنډل لپاره به موږ ډاون طرف ته ټریډ اخلو. او دلته تاسو کتلی سئ سور کنډل راغلی نو هغه نه وروسته دوه شنه کنډلس راغلي دي او موږ ډاون طرف ته ټریډ اخیستی ده. دلته که چېرته موږ وګورو هغه شنه کنډلس چې دي زیات نسته، یعنې د بایرس پاور زیات دلته نسته، نه معلومیږي. سیلرز زیات دي، یعنې کوم ویکس لري اپ طرف ته یې ویکس زیات دي او ډاون ته زیات ویکس نه لري او د بایرس قوت یا بایرس پاور دلته نسته. نو موږ په دې ځای کې کوشش کوو چې ډاون طرف ته انټري واخلو.